په دواړو سترګو نابینا دا محصل هره ورځ له اوږده مزل وروسته پوهنتون ته د زده کړو په موخه ځي. دا نابینا محصل هره ورځ د زده کړو ترڅنګ د ښار په واټونو کې مختلفو شبکو ته ایزي لوټ او کریډټ کارتونه هم خرڅوي. په دواړو سترګو نابینا سید امان الله د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د 4م ټولګي زده کړیال دی. د هر سهار د کابل له دشتي برچي بیا د کابل تر پوهنتونه د امسا په مرسته لار وهي. اسم من سید امان الله است. کاظمی تخلص میکنم. سید امان الله که د زده کړې په بهیر کې له کړاوونو سره لاس او ګریوان شوی خو هیڅکله یې خپله حوصله له لاسه نه ده ورکړې. نو ځکه خو یې د پوهنتون 4 کلنه دوره پای ته د رسیدو په حال کې ده. خب بله، مشکلات نابینا در کل مشکلات معلولیت زیاد است. وقتی که نابینا باشی هم مشکلات زیادی خود داره. ما در شروع سمستر اول چون به راه پوهنتون آشنایی درست نداشتیم بسیار با مشکلات سخت می آمدیم. دیگه بعضی وقت یک روز ما بین جویم تقریبا رفته بودم که یک دوست ما بر ما کمک کرد. دیگه اگر ما بین جوی رفته بودم دیگه مشکلات زیاد داره. در اول متقبل شدیم، بعد از اینکه راه را تانستیم همون مسیر خود پیدا کنیم که از کدام راه بیاییم از کدام راه بریم. فعلا مشکل خاصی وجود نداره، خوب است. د ژوند ډېرې سختۍ ګاللې او لا یې زغمي. وایي 2 ورونه او 1 خورې نابینا دي. ټوله کورنۍ په 2 کوټو کې ژوند تیروي. د کړکۍ ښیښې یې ماتې او په هر باران کې زړې خونې راڅاڅي. ما خودم حدود 4 سال پیش ازدواج کردیم و 2 فرزند داشتم، اما متاسفانه به دلایل مختلفی فرزندان ما فوت کردن. دیگه خانم هم نابیناست، خودم هم نابیناستم. قسمی که قبلا براتون گفتم مشکلات زیادی دارم. من بعد از پانتون از اینکه میرم از اینجا تا مثلا مسیر پانتون خیلی زیاد پیاده میرم به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره. سید امان الله په ټولګي کې هغه زده کړیال دی چې حساب پرې کیږي ځکه ډیرو مسایلو کې استاد ترې نظر غواړي. خب اول هم کسی که همون نریشن میکنه یک لحن صحیح داشته باشه، استاد طرز گفتارش عالی باشه. دا چې سید امان الله د خپل تحصیل په دوره کې کومې سختۍ ګاللي ټولګیوالو یې د ده له حوصلې درس اخیستی او لا تشویق شوي دي. سید امان الله در رابطه با عزم و ارادهش آمدن به سن بسیار زیاد عزم و اراده قاطع داره. حتی گاهی ما وقتی که سید امان الله رو میگیریم ما انگیزه میگیریم، میبینیم که سید امان الله با این محدودیت هایی که داره مثلا چشمایش دیده نمیتونه چی رقم به صنف میاد، ما حتی انگیزه میگیریم در رابطه با باران، گرمی، سردی در این رابطه ایش فکر نمیکنه، دائم به صنف میاد و اگر بگویم یک عامل انگیزه در صنف ما هست درست میگم. واقعا یک استعداد خاصی داره سید امان الله که وقتی ما همراهش طرف خانه میریم با مشکلات زیادی روبرو نمیشه. مثلا میتونه که خودش در موتر بالا شوه، خودش میتونه که بدون از این که راهنمایی داشته باشه میتونه بره خانه پس بیایه و همچنان میتونه که اونمو موترایی که دلخواهش است میتونه در مستقر. سید امان الله په خپله تحصیلي دوره کې ګڼې ستونزې ګاللي او لا یې زغمي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سترګو له دیده بې برخې سید امان الله څنګه د امتحان پارچه حل کوي. د نورو نه تحریري امتحان اخلو، بیا دی ځان ته کینوو تر څو له هغه سوالونه دی خبر نشي، او بیا کله چې امتحانونه خلاص شو هماغه سوالونه بیا موږ تقریري ترنه پوښتو او بیا ځواب خپله لیکو. نو په هغه کې یعنې ډېر فوق العاده که نه وي له ډېرو هغه نه کم هم نه دی، ډېر تقریبا هر فیصدي ممکن تر 15 اوچت وي. د پوهنتون استاد هم د هغه په لویو ارمانونو او اوچتې حوصلې تم شو او د سید امان الله هڅې د نورو لپاره مورال بخونکې وبللې. درس‌ها به طور روزمره اشتراک میکنه، همه روزه غیر حاضریش نسبت به سایر همصنفیاش خیلی کم است. شما اگر تمامی حاضری سید امان الله جان ببینید در تمام مضامینش 1 ساعت 1 کردیت یا 2 کردیت نهایتا غیر حاضریش است. یعنی بسیار پابند است. اول سمستر تا آخر سمستر میاد تمام درس‌های استادان در موبایل خود ثبت میکنه و دوباره ایران میشنوه.
دا نابینا محصل د پوهنتون له زده کړو وروسته د ښار په واټونو کې مختلفو مخابراتي شبکو ته د میتیو ترڅنګ کریډیټ کارتونه هم خرڅوي. بگو نمبر تا 29 58 077 29 58 154 50 خانه. ډیر کله داسې شوي چې یو چا د روغو پیسو پر ځای جالي ورکړي. یعنی روان شد. حالا بسیار با مشکل اینجا یک روز بود سرش یک نظاری جلی خورده بود، بسیار با مشکل جگرخون بوده. بودم مزاریش سعی کردیم فهمی من از بعد من نشان میدم، ازاری باشه سعدی باشه پنجه من نشان میدم یا مایده من برش مایده میدم جلی زیاد برش بسیار با مشکل کار میکنم. سید امان الله له کابل پوهنتون څخه تر پولیسو خته پیدا تک کوي او له هغه ځایه وروسته کرایي موټر ته پورته کیږي.